الله د مؤمنانو صفت ذکر کړي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنان هغه دي چې کله دغه په مخ کې الله تذکر وشي لزګونه ويري وجلت قلوبهم لزګونه نرم شي لزګونه ورپی واذا تليت عليهم آيات زادتهم ایمانا او کله چې دغه په مخ کې د رب العالمین د کرام تلاوت وشي الله دغه ایمانونه ډیری ایمان به ال ډیر شي چې ته به سوچ وکړې چې سوچ وکړې کې ایمان به سړي شي رب العالمین د قران نازل کړي د دې لپاره دی چې پدې کې به سوچ کو پدې کې به تدبر کو او دې کې څه شک نشي چې د قران تلاوت چې د یو اوچت عبادت دی خدا غټ مقصد نه دی اصل مقصد د قران نازلولو څه دی پدې قران باندې ځان پوه کول پدې کې سوچ کول پدې کې تدبر کول تفکر کول او د دین حکمتونه راويست الله نزل احسن الحديث الله خوږی خبرې را کوزي کړي غوره خبرې را کوزي کړي کتابا متشابها مثاني هغه کتاب چې بار بار ویل کېږي حکمتونه پکې دي فائدې پکې دي په پوخوالي کې ټول یو شان دي پرشتینوالي کې د ټول قران سره دی یو شان دي او بار بار ویل کېږي خو دې خبرې ته وکړه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم کوم خلک چې خپل رب نه یریږي او دا قران ووري نو الله غونه بيزک شي دا سرمنی زګش ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله او بیا چې دا قران ووري نو دا سرمنه او دا زړونه د څه شي نرم شي وسوال الله غزلک چې یو ځکه الله وی غونه بيزک شي سرمنی زګش شي بل تر الله وی نرم شي د دې څه مطلب دی مطلب دی دا دی چې کله د عذاب آیت ووري نو غونه بيس شي زګ شي او کله چې د رحمت آیتونه ووري نو شي د زړونه سرمندر سي نرم شي د الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو صفت ذکر کړي په دې قران کې ول لازم که سوچ دی کو ته حیران پاتې شي بده کې چې کوم حکمتونه کوم فائدې پرتی پدې کې چې کوم خوږی خبرې پرتی د دې قران دومره زور دی دومره زور الله سبحانه وتعالى سوي لو انزلنا هذا القران على جبل کچرته موږ نازل کړو دا قران په سبانه په غربانه لا رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله نو دا غرب ریزه شي خدای انسان دی چې ته په ځبانه اثر نه کوي قران آیتونو ته وایي ګور الله په دې کې وجود کار حرام دی ګور الله وجود کار صحیح دی ګور الله وجود سیو کې په باندې اثر نه کوي او غر څومره غټ مخلوق ته الله کې د قران په بدن نازل کړي د بریزه شي د قران په باندې اثر نه کوي او په دې غرب باندې به د قران جریانه دي شي اثر وکړي نو په دې قران کې څه پکار دی سوچ پکار کله چې قران وې د زړه ژوندې ساته او د زړه په دغه مجلس کې ساته بکم کې چې د بدن خبره زنه کوم په ډیر وخت کې ګوره بدن د سړي سره خوځل نه وي اوس موږ په دې مبارک مجلس کې نه ان شاء الله دلته بر ټول چي نه سیده به د زړه سره نه شي خو دې یو کس پکې کې دي چې بدن زمونږ سره دی او زړه چې نه د بچو سره دی زړه په پاکستان کې دی زړه په مزدوري کې دی زړه د سحر سوچ کې دی چې سحر له بریځ څنګه ټمه پلاني ته بسې هم سبا نه نو دا خلک د قران نه فائدہ غستې شي چې زړه ژوندې او زړه په غټیم حاضری او وګي خبرې ته خو دی الله په قران کې سوي ان فی ذلک لذکرى یقینا په قران کې نصیحت ته لمن کان له قلب د چا چې زړه خدای چا شتي هم ته د چا چې ژوندې زړه او القى السمع او وګي خو دی او هو شهید او حاضری په مجلس کې چې د درې خبرې بچا کې وي نه دی به د نصیحت نه او د قران نه فائدہ واخلي امام ابن القيم رحمه الله وي الناس ثلاثه خلق بدري قسم دي طول خلق بدري قسم دي اولني رجل قلبه ميت ها بالکل اجلسه دي مړته بالکل بجره کې حرکت نشته فذلك الذي لا قلب له امام ابن القيم د خبر لنډه ختم کړو د خو سره زړه نشته نو دي سیټ تک
بالکل زړه مړ ورې د هیڅ نه دې سیټ ته کې بالکل. دویم څه دی؟ رجل له قلب، یو سړی دی د هغه زړه شتي، حی ژوندی دی، مستعد تیار هم دی خبرې ته، ډېر ویښ زړی دی، سوچ فهم کوي. خو مسله پکې دا دی چې غوږ نه ایږدي. په دې کې مرض دی. د الله ایتونه چې کله ویل کېږي دین خبره کېږي نه دې غوږ نه ایږدي. نور زړی څه دی؟ زړی شتي ژوندی دی، دې دویمه درجه کې دی. خو دې هم څه فایده نشي اخیستی که نه. زړه خو زما ژوندی دی، په دې زړه به سوچ کوم که نه. نو چې یو خبره زه اورم نو سوچ به څنګه وکړم؟ دا سوچ د اورېدو نه مخکې راځي که اورېدو نه وروسته دی که نه. نو دا زړه خو د دې ژوندی دی، خو څه اورېدلي نه دي چې په هغې باندې سوچ وکړي. دا دویم کس دی. دریم کس دی چې دا ټول اوچت دی، رجل یو هغه سړی دی چې قلبه حی، زړه څه دی؟ ژوندی دی، مستعد تیار دی هر څه ته سوچ به هم کوي. او دا پکې دی چې غوږ هم ایږدي، خبرې ته غوږ ایږدي. نو دا هغه انسان دی چې دی د آیتونو نه فایده دا اخیستی شي. کتاب انزلناه الیک مبارک، دا کتاب الله موږ نازل کړی دی، مبارک کتاب دی، مبارک برکتونه والی، د صحیح د برکتونه والی، د ښکلی غلاف بوله جوړ کړي رېخم د کپړو نه. کې به یې دوباره لکه چې برکتي د کور کې به صحیح برکت به. کتاب انزلناه الیک مبارک، کتاب مبارک کتاب دی، تعویذ کې به واچو برکتي دی. کتاب انزلناه الیک مبارک، مبارک کتاب دی. سو سره وکړو د ګاډي پرې سیجبوړي کې اکسیډنټ باندې کېږي، برکتي کتاب. کتاب انزلناه الیک مبارک، مبارک کتاب دی. سو سره وکړو په ختم کې وایي ډوډۍ به ملوي، برکتي کتاب، خېټه خو به دې غوړی که نه. کتاب انزلناه الیک مبارک، مبارک کتاب دی. سو سره کو ښکلوی او به یې کېږي، نور ورسره څه ونه کړي. ګورئ صرف ښکلوه برکتي دی. دا خو د خلکو خبرې دي چې داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه. الله څه وایي؟ الله وایي کتاب ما نازل کړی مبارک کتاب دی. یا الله ولي لیدبروا آیاتی وليتذکر اولو الالباب. وایي چې دې آیتونو کې تاسو سوچ وکړئ او د دې نه نصیحت واخلئ، خاص کر د عقل خاوندان الله یاد کړي. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. الله د خلک ولې په قرآن کې سوچ نه کوي؟ ګوره په دې زړونو ټالۍ پرتې دي، په قرآن کې سوچ کوه. الله په قرآن کې بعض مثالونه ذکر کړي، نو بیا به هغې نه بعد څه وي دي مثالونه به ډېره خوږه خبره کوي الله. وتلك الامثال نضربها للناس. الله دا مثالونه ذکر کوم د خلکو لپاره چې د خلکو ته خبره څه شي واضح شي. اوس ګوره مثال ګوره ذکر د ټولو خلکو لپاره للناس مخکې وما يعقلها الا العالمون. خو په دې مثالونو باندې الله وي پوه خلک پوهي. ذکر خو ټولو لپاره دي، خو ټول پوهي نه، ټول پې نه پوهي. بعض خلک دي ډېر اوچت ذهن والی او هغه به د قرآن کې سوچ کوي، الله هغوی په دې مثال پوهي. دا ټول خلک به نه پوهي، صرف دا اورېدو سره سړی په خبره نه پوهېږي، د هغې سره سوچ کوي په خبره کې. اسماء بنت ابوبکر رضی الله عنها وایي د رسول صلی الله علیه وسلم ملګري بالکل داسې وو لکه څنګه چې الله په قرآن کې ذکر کړي چې کله به د هغوی په مخکې آیتونه ویلی کېدو د هغوی د سترګو نه به اوښکې روانې وي، لغونه به په هغو باندې ذکر شي. عایشه رضی الله عنها چې کله ورته رسول صلی الله علیه وسلم وایي په هغه مرض کې به کوم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی چې مروا ابا بکر فلیصلي بالناس، ابو بکر ته ووایي چې مخکې شي جمع وکړي. وان ابا بکر رجل رقیق، یو روایت کې راځي اسیف او ډیر جاړي. په یو روایت کې د الفاظ راځي کان ابو بکر صدیق رجلا بکا، ډیر سخت به جړل، لا یملک عینیه اذا قرأ القرآن. د سترګې به د هغه په طاقت کې بیا نه وي، کله چې قرآن به شروع کړي د سترګو به بیده شروع کړو. دا ستاسو خیال چې ابو بکر صدیق اصلي کېږي ځکه د سترګو نه اوښکې به سوچ کوي. عمر رضی الله عنه اب د شپې ګرځېدو کله چې خلیفه و، یو شپه راوتی و د یو کور نه تلاوت راته، هغه دې زه غوږ کېښود چې کور کوم تلاوت کوي، هغه سورة الطور کې لګي والطور تلاوت کوو. دې آیت ته راورسېد ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. یقینا الله وایي ستا د رب چې کوم عذاب دی دا به راځي او څوک یې لرې کولی نه شي. الله وایي
عمر رضی دروازې سره کېناستو په جړا شو نو بیا کور ته لاړ نو یو میاشت ناجوړو خلک به تپوس لګځو صرف درې دوه ایتونو دراسه ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع امير المؤمنين یو میاشت ناجوړو سوچ کیو چې دا بس کېږي نه کدا عذاب په مونږ باندې راشي دا خو هغه سوچ کو ځکه خو دې سوي مونږ د ایتونو سوسو پیری ویلي دا به مونږ ویلي کنه به ویلي تاسو د ایتونو ویلي کنه چې دې څه ولاړی چې الله وي زما د عذاب بل لازم راځي نه دې چې به مار شي څه ولاړی دې چې ما له من دافع سوق لري کول نشي چې د سوچ دې چې کړل چې زمانه د عذاب څنګه لري کی